So first, Soumya, your question regarding هند د افغانستان واکپال حکومت سره د اړیکو پیاوړتیا په لټه کې د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي نوې دهلی غواړي له افغانستان سره خپل اوږدمهاله اړیکو ته دوام ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي په دوبۍ کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د واکپال امیر خان متقي وروستۍ لیدو کاته د تعامل ترټولو لوړه کچه ګڼي او ټینګار کوي چې هند بل افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. we have a technical mission in Kabul. په کابل کې تخنیکی ماموریت لرو. په وروستي کال کې د مرستیالانو په کچه تعاملات مو لرل. د تعاملاتو تر ټولو لوړه کچه وچ درلوده مو او په جوته مو اعلان کړی چې غواړو د بشرپاله مرستو برخو کې تر ډیره عمل وکړو. د غرض غواړو د افغانستان خلکو او حکومت سره د پراختیا همکاریو برخو کې اړیکې وپالو. په دوړو برخو کې غواړو هغه څه چې هلته تر سره کوو دوام ورکړو. د افغانستان خلکو سره خپل اوږدمهاله اړیکې پیاوړې کړو. اسلامي امارات هند د یو سیمایز او اقتصادي شریک په توګه بولي او د کابل پر وړاندې د نوې دیلی له دریځ څخه هرکلی کوي. از همکاری‌های هندوستان که با مردم افغانستان هر وقت کردن ما سپاسگزاری میکنیم و اینکه در بخش‌های تجارت و بخش‌های دیپلماتیک تلاش‌های برای روابط خوبتر ادامه داره. راهی هست که به هر دو ملت منفعت خواهد داشت. افغانستان از این موقف هندوستان استقبال. برای ما بسیار با ارزش است که ما با هندوستان ارتباطات سیاسی خوب داشته باشیم و در قسمت پروژه بسیار مهم هندوستان سرمایه گذاری کرده و هندوستان یک مارکت خوبی برای امته افغانستان، برای گیاه طبیعی است، برای میوه خشک و میوه تازه افغانستان و برای قالینای افغانستان است. کاری و دوستی و گسترش روابط با هندوستان مفیدات و مسئولیت خاصه برای مردم افغانستان و حل مشکلات افغانستان، اما لحاظ فرهنگی و هم لحاظ اقتصادی و تجارتی و هم لحاظ اجتماعی روابط افغانستان و لحاظ سیاسی که باعث تشویق سایر کشورها خواهد شد که با افغانستان تعامل کنند. امیر خان متقي په دوبۍ کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرام مصری سره په لیدنه کې د ډیپلوماټیکو همکاریو او د ایران چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پیاوړتیا پر سر خبرې کړې دي. هند تر دې دمه بشرپاله ګڼې مرستې له هغې ډلې غنم، درمل او واکسین افغانستان ته وړاندې کړي دي.